बच्ची से ब्याह करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स वो इस्तासो पैगंबर दशपगो कालो जेने ख्वाखा कड़ा और दोनों कालो पर उम्र की जान लवाद तो दुनिया की मशहूर औरदले अलका औरदले ओलो गुस्ताखी तक खबर ज़मान बुखारी शरीफ की कले चाले कले दा खलक रा पासी दिली लीडरान और तवीरी दी चिचके वाहे ولکه مسلمانه ته چې د هغې هندوې خلاف چغې وهې هندوه خو هسې کافره ده ستا کتابونو کې چې دا خبره لیکلې ده ته به څه شی کوې چې ته یې ګستاخي ګڼې چې هندوې دا خبره وکړه ګستاخي وکړه دا ګستاخي خو ته هره ورځ طالبانو له کوې دا بخاري شریف کې ته پړاووې بیا ولې وایي چې مفتي صاحب منکر حدیث لکه مخکې ورځو کې په انډیا کې یوې ښځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي کړې وه وی د مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم والعیاذ بالله د هغې خبره ده کنه موږ دا خبرې کولی هم نشو وی د مسلمانانو د پیغمبر شهوت دومره راغستی و چې د 9 کالو جنۍ سره واده کړه تعجب پکې نشته ولې پکې تعجب نشته هنده وه ده نو مني نه خو سم خیال دی چې بیا یو سړی ځان ته مسلمان وي یو نوم پې د ملا پروت وي او هغه تا ته دا وایي چې او د دې هندوې دا اعتراض خو صحیح دی دا خو ستا په بخاري کې هم راغلي دي د هندوې اعتراض خو صحیح دی دا خو ستا بخاري هم وایي دا ګستاخي کړې ده نو بیا ګیله د چا ده دا منکر حدیث هم د دغه خلکو په نقش قدم روان دي د هغوی په لار روان دي او دا درته ووایم چې چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې طعن وکړو طعن معنی یعنی شکی پکې د خلکو پیدا کو چې دا د حجیت او دلیل دپاره کافي نه دي د په اصل کې د الله په دین باندې ګزار کړی دی د ګزار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امانتګرۍ کې کړی دی ولې نه امانتګرۍ کې یعنی الله هغه امانت ورکړی چې دا به ورسې صحیح نو چې دی پرې ردونه کوي او شکونه پیدا کوي خو د پیغمبر په امانتګرۍ کې دی ګزار کوي کنه خبره به دې ځای ونه درېده د پیغمبر نه د حدیثونو چا را نقل کړي دي صحابه کرامو د هغو په امانتګرۍ باندې ګزار دی په دغه ځای ونه درېده په تابعینو باندې ګزار دی نو بیا د هغوی په تابعینو باندې او دا سلسله دې سره روانه ده او د امت چې څومره امامان دي په هغه ټولو باندې ګزار دی لکه اوس یو حدیث تا ته بیان کړم چې د دې حدیث سند دا دی پلاني د پلاني نه اورېدلی دی نو پلاني د پلاني نه قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال اخبرنا فلان او داسې یو سند پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې ورسېدو یو جاهل راووتو دغه حدیث کې د خلکو شک پیدا کوي سند که صحیح دی او د دې حدیث په باره کې ګډې وډې خبرې کوي چې دا خو جدیسي شو دا جدیسي شو دا صرف په دې حدیث ګزار نه دی دا څومره سړي چې په دې سند کې دي په دې ټولو باندې ګزار دی که نه دی که نه دی بله د امت دا دومره لوی علما چې دا خبره یې نه ده بیان کړې اوسه پورې په هغه ټولو باندې ګزار دي چې یعنې دوی نه پوهېدي او زه په دې پوه شوم چې دا حدیث شکی حدیث دی والعیاذ بالله بیا دا یاده که څوک چې په حدیث باندې ګزار کوي دی په قرآن باندې ګزار کوي ولې په قرآن باندې ګزار کوي نه بارک الله فیک جواب د دې دا دی د دې پیغمبر د حدیثونو منل دا موږ ته الله په دغه قرآن کې ویلي دي او ځکه دا منکرین حدیث دا قرآن ډېر مخې مخې ته کوي قرآن کې دا دي او قرآن کې دا دي وایي ته قرآن مني ته مني قرآن وایي او منه وایي دروغ وایي ته قرآن نه مني د 100 نه زیات ایتونه دي په قرآن کې او موږ سره وخت نشته کنه ما راته یو ایت بیانوم د 100 نه زیات ایتونه دي په قرآن کریم کې چې پای کې دا راغلي چې د پیغمبر اطاعت وکړي بلکې دی ویلي دي من یطع الرسول فقد اطاع الله څوک چې د پیغمبر اطاعت کوي د حقیقت کې د چا اطاعت کوي د الله اطاعت کوي بلکې د دې پیغمبر فیصله چې دې منلي نه وي که نه ته مسلمان نشي جوړېدی فلا وربک لا یؤمنون پیغمبر ستا په رب مې د قسمې چې دوی د هغه وخته پورې مؤمنان نشي جوړېدی تر څو چې په تا باندې فیصله نه یې کړي او بیا د دې فیصلې نه بعد په خپلو زړونو کې څه تنګوالی نه محسوس کړی هله به دوی مؤمنان جوړېږي نه دوی مؤمنان هم نشي جوړېدی
او دا خو قرآن ماته وی چې ته د پیغمبر ومنه چا ماته ویلي چې حدیثونه ومنه قرآن راته وی الله راته وی بلکې ګوره سبحان الله بعض څه وی زمونږ امام چې دی هغه قرآن دی زما دا خبرې به ډېر په غور سره واورئ دا نن چې کومې خبرې زه بیانومه نو دا دفاعا عن الحبیب صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع په غیرت کې بیانومه د هغه د خوږو حدیثونو په دفاع کې نو چې زه دومره کوم نو تاسو د هغه د دفاع دپاره دومره هم کولی به شي انشاءالله چې په غور سره یې واورئ که نه څه دنه پکې لګي نه هېڅ پکې هم نه لګي صرف په غور سره یې واوره که چېرته څه خبر راغلی چې د پیغمبر دفاع خو کې که بعض وی زمون امام قرآن دی یعنی من قرآن دی بس لکه دی بعضو ته چې کله ته حدیث پیشي کنه چې حدیث دلته راغلی وی قرآن خدا وی د ده مطلب دا دی چې دا قرآن او حدیث دا د یو بل په خلاف دی نو د عوام غریبانان په څه پوهېږي وی هغه یو آیت وی هغه بل حدیث وی نو څوک زورور شو ګوره عوامې کم ځای ته ورسول څوک زورور شو داسې د قرآن او د حدیث مقابله ده قرآن مصدر دی د وحي او حدیث مصدر دی د وحي قرآن او حدیث بلکې دا مسله ما تاسو ذکر کړې وه چې دا غلطه خبره چې څوک داسې وایي چې قرآن او بیا حدیث نه قرآن او حدیث قرآن وحي ده حدیث دا هم وحي ده نو دوی وایي چې موږ قرآن منو او ولی حدیثون لسی چلے وی پا دی حدیثونو که بعض حدیثونه دیسی راغلی دی چی آغا دروغ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ شوی دی سندونه کمزوری دی او سل ځان په دومره لوی جاخه کې اچو چې کمزوری حدیثونه دی او من غلط پکې دي خو راشه هغه صفا ستره چې کوم قرآن دی هغې به عمل کو د دې جواب یوه وایي دا ستا دپاره ګرانه ده چې ته دا وایي دې کې منګړت دی او دې کمزوري کې تا سره علم نشته چې ته پکې دا معلوم کړي دې غریب دا خبره چې کوي د خپل علم په رڼا کې کوي او د هغه علم دقه دی هغه پکې نشي بیانولی خو الحمدلله الله سړي پیدا کړي دي داسې لکه د وړو نه چې ویښته راوباسي داسې د کمزوري حدیث راوباسي خو دا خو د ده کار نه دی یو سړي سره علم نشته نو هغه به څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دفاع وکړي عبارت د عربۍ یو سړی نشي ویلی لکه یو بیان مې د یو پنجابي عالم اورېدو هغه په دې باندې رد کو چې د صحیح بخاري کې چې دا روایت دی چې عایشه رضی الله عنها د 9 کالو په عمر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوې ده 6 کالو په عمر کې د هغې نکاح شوی او زما موضوع ګوره ګټه هم دقه ده دا کیدای شي نن شروع شي یا سبا شروع شي خو خیر که څو ورځې به کې هم لګي هېڅ خبر نه خو دا موضوع اهمه ده نو ما یې چې دی کومې ډکوسلې ولي زه یې واورم نو هغه څه وایي ډېرې خبرې وکړې زه هغه خبرو له راځم بیا وی امام ترمذي رحمه الله یو روایت راوړی دی امام ترمذي یو روایت راوړی څه وایي ترمذي بھی ایک روایت لے کے آئے ہیں ترمذي تعالی نوم د امام ترمذي صحیح نه درځي عورت پچا کی نه پایشه نه په امام بخاری باندې و یو روایت ترمذي راوړی ترمذي اګره ترمذي به کیسې شی دی دیم ولاړ دی امام بخاری د سینه ټپوي او د هغه سره ښکر وایي جڑا بدر شي چې دا څه حال دی او دا څه خلک دي دا کوم خلک چې دا خبره کوي چې موږ چې صرف قرآن منو او بس دا باندې اکتفا کوو امام احمد امام ابو داود امام حاکم حدیث راوړی په صحیح سند سره د مقدام رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دې ته غوږ کېدی یوشکو ان یقعد الرجل متکئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي پتاسو به داسې وخت راشي چې یو سړی به په کرسۍ باندې او په تخت باندې پلن ناسي مړې مړې به وي او چې کله زما د خبرو نمبر راشي یعنې د حدیثونو
نو دی به څه وایي بیننا و بینکم کتاب الله زمونږ او ستاسو په منځ کې به فیصله د الله به کتاب وکړو فما وجدنا فيه من حلال قرآن کی جسا حلال دی اگر با حلال کو وما وجدنا فيه من حرام حرمنا قرآن کی جسا حرام دی اگر با حرام کو بس پیغمبر ہوئی الا خبردار وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله یاد کئی دا خبر چی اللہ پیغمبر حرام کی دا دیس حرام دی لکا اللہ چی حرام کری دا خبر بکی نیشتی چی قرآن کی سیدی بس آقا بمنو نا دا حدیثون و سلم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشهور حدیث تے ملگرو تب اکثر یادی ترکتو فیکم اگا حدیث سے ما تاسو کی دو خبری پر خودی دی سیدی قرآن و حدیث دا اللہ کتاب و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب یوازی نه دی ویلے دا اللہ کتاب و سنتی او زما طریقہ دا چی مضبوط راونی ولتے نه گمراہ کیے مانا دا چی کدی پری خودو بکی یا قرآن یا سنت نو تا گمراہ کیے نو دا سی پا خلو باندوی مو قرآن منو قرآن پا حقیقت کی نمانی زکر چی قرآن خدا فیصله دا چی تبا دا چا منی تبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منی او ہر چی دوی دا خبر کی چی دا حدیثونو کی منگڑت تی او سندن پا کی دادی او دادی او دادی نو منگ دا وایو چی دستا سو کار نده دستا سو کار نده ذکر تگرانه ده وسی اسڑے تبوزی انجینیری تے ودرے او اگر دا انجینیر ٹکے صحیح نشی ویلے او تو تیرا سے دی بلڈنگ نقشوا چوا او دا زمکہ کی دن نچی دا سب کار کی گی دا دی نقشوا چوا دا وہ بچی نقشوا نو دے با دا وی دا انجینیری بالکل پالتو شیری اس پایدے نشتی سے ضرورت تے دومرا کرخو تا دی دومرا کمپیوٹر تا انٹرنیٹ تا سادا با دی دیوال دی سے ودراو کاروش دے پوہنے دے پاسل کی او تا قریبانا دا حدیثون نسا خبری جا حدیث ستا ہوئی جو لنڈ دا ہوئی حدیثونو کی ضعیب تی او دا دی او دا گئی دا تا اس تا پتشتی دا یاد کئی دا دی امت چی دشمنان کم دی دا غیر مسلم یادو اگوی دا دی خبری گواہی کردی دا گواہی تاریخ پا دی بندی گواہ دے وی سمر امتون چی تیر شوی دی یو امت تخبل پیغمبر د خبرو د سندون دومره خیال نده ساتره سمر چی دی امت ساتره دا دا دشمنانو گواهی دا او دی وی بدی کی کمزوری دی او دا دی او دا گئی اللہ وی انا نحن نزلنا الذکر منگ دا وحی نازل کردی دا و منگ حفاظت کو بدی وحی کی دا حدیث امرائیسی حفاظت سنگ چوئے دے علماء اسی جل کردے صرف را جمع کول دا حدیث و حفاظت تے دا خبر دا سل نقطہ دا اللہ دی سی سڑی پیدا کردی دی چاگوی دا دی حدیثونو دا سندونا دا دی حفاظت دا اللہ پا توفیق سر کردے دے ضعیف راوی تی ویستے دے کمزور تی ویستے دے منگڑت روایتی جدا کردے خدا حفاظت تے کنے چا اللہ کردے دا بل چا دا خبرو دو مر خیال ساتھ لے شوئے دے چرتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو چی کم خیال ساتھ لے شوئے دا علماء چاہی دا پر کم زان ستڑے کے دیسی بل سکتا اس تا معلوم دے چی دا خبرو دو مر خیال ساتھ لے شوئے نا دلیل لے بدے منی چی حفاظت سوک کئی حفاظت اللہ کئی او دا کم خلق چوئی چی من قرآن منو دا دوی دا سوال لے اسوسو پیری من ذکر کرے اللہ وی منز کوا قرآن کوئی کنا ہوئی سنگے کوا بیا با پیغمبر لے واپس راجی اوز دا دوی دا سوال دے دی منکرین حدیثونا تاو سی دا منز کوئی تاو سی دا کم زی ریز دا کرے سبحان اللہ دا باطل پرستو دا خبری و دا کمزوری دلائل یعنی کہ دا خبر دیو تو کڑا دا ہر صدڑی وڑی شو اتا جرا موز کے دا دی کمزی کی ازدہ کڑے دا قرآن کشتی خواہ اللہ قرآن کوئی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى دا منزون حفاظت کوئی خصوصا دا کم منز ما ذکر خو اللہ ندے ویلے منزنی منز دا منزنے کم یو دے ما ذکر حدیث کرا گا چی حدیث نہیں دے کم جا معلوم ہے اللہ وی زکاة ورک ویلی دی کنی سمرہ
او کلا او چاته تفصیل لو بیا حدیثون لیسی کنا جهاد اللہ ویوکی دا جهاد اکثر مسائل اگر چا بیان کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری غنیمتون مبارک قرآن کے رگری دی پورا تفصیل اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را لے گلے دا دی قرآن دا وضاحت تا پارا دے نو دا دی قرآن وضاحت پا حدیثونو کی شوئے دے آیا وضاحت دا دی قرآن تا دا قرآن نجدا کولے شی دا پیغمبر خبری وضاحت تا سدے قرآن دے اس دا کمزی عقل دے چی قرآن تا جدا کیا وضاحت جدا کیا وضاحت نمنم و قرآن منم دے کم قلتوب تا و جہالت تا ہو رہا قرآن منم او وضاحت و نمنم والعیاذ باللہ الغرض زما مقصد دلتا گورے دا منکرین حدیث و تاریخ و دا غوی بارکی تفصیلی خبری نہیں دی زی صرف دیو شبہی پا بارکی خبر کول گوارم بس اگر شبہ چی دا طولونا اول چا روچتا کڑی دا اگر کافران روچتا کڑی دا یہود و نصاراو نور پسی اندوانم دا اعتراض کڑی دے نو منکرین حدیثم دا قلر خپلا کڑی دا او اگر دا شبہ چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنی سروادکی او دا گی عمر نہ کالی دی لدی خوب جواب زوکم چی سنگ دیس وادکی دنہو کالو جنی سر انشاءاللہ دا سی جواب چی دا زربم دا اللہ بتوفیق سر یخشی انشاءاللہ او کچھت بغور سر ہوا ہو رہی دو اس کا بغور سے دوانو رہی دو نبیا بتا کمی نسبت ما تنکے دا بیا پتا کی مشکلی خداغین امخ کے بنیادی دا منکرین حدیثو چی نلگی اگر دا امام بخاری سر نلگی قرآن دا چا سر دا امام بخاری سے افضلت و خبر کما دا مشہور متل وی خلق آگا ون دیر ولی چی میں ودا رہی او غشی دا دشمنانو چی کم طرف تا دیری پوش دا سڑے دا کار سڑے دا لکہ بل سڑے میں دا امام بخاری آدھا تب صدایم چی امام بخاری ولی آدھی محدثین خودیر تیر شوی دی وجدار چی امام بخاری چی کم کتاب دا صحیح بخاری بانی چی کم مشہور دے دی کتاب کی کم حدیثون را جمع کری دی دی تا امت دا مرتبہ ورکڑی دا امت چی دا اللہ دا کتاب نبات صحیح کتاب دی صحیح جو کنا نو زمان پیسے دے اعتماد دے کنا چی دا دی امام بخاری رحمه اللہ ببارک خلق و شروع کرو شکون و شبہی پیدا کری نو شکون و شبہی بکم جگی پیدا شی نا نا کٹور محدثینون آگل ورست رازو چی امام بخاری بارکی شکون شروع شو شکون شروع شو پسکی داگا پاگا کتاب کی سی دی حدیثون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نو گور دا کم زین دا لراغے چی تانا دا دین دا لوی اصل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون دا تانا ختم کی او تابا کی شکی کی خدا دا توی ما دا قیامت سحر برائشی دا قیامت سحر و دا امام بخاری رحمه اللہ پا کتاب بندی سوک دیس اعتراض نیشی کولی چاگا اعتراض پزهی اعتراضون خوشی دی او بلا خبر ہے لیکن امام بخاری رحمه اللہ بانی بعض محدثین دا قصرہ بس خبرو کی یعنی بعض سرہ کدے دی لولی محدثین تیر شوی دی و خبر مزم کئی کنا سڑوی دا قد مقام سڑے دے لگیا دے ڈگر و سروی خبری سوزن دے اگر تعصب دلسنے لگیا بلکہ اگر علمی خبر کی اس سر پاس سوار لسو کال بعد یو کس لدى قرآن تلاوت سینو ورزی اغم لگیا امام بخاری سر ڈگر ہوئی او حیراش سے بسو گئے ترین دے ملاو شاید دور لوی سڑی پورن خطے لوی سڑی پوری سڑی ورین خری بدی زان مشہور ہے نو زان مشہور ہے بدی بانی چی پیغمبر حدیثون دخل کو دزلون او باسی او دیتم کی میں ذہن تے خبر را لدى یو عبارت نسبت کی گی یو محدث تیر شوید الحافظ یحییٰ ابن محمد ابن صاعد دا دی محدث مبارک رازی وی چی کلبم دا امام بخاری تذکرہ دا دا پا مخ کیوش وکانا یا دبا کولا نو دا باوی الکبش النطاح
امام بخاری هغه ښکرور ګډ دی که نه که په دې ښکرو کې راونیوي نو دې ځي ته دې رسوي چې سیوي دي کې به د ښکرو باندې. دې مطلب دا نه چې امام بخاري جو پهلواني کوي، معنی دا چې امام بخاري سره دومره علم دی که تا د هغه سره مقابله شروع کړه او اعتراضات یې شروع کړو نو بیا مثال د هغه دغه زورور ګډ دی داسې به دې راوپرځوي چې دا تشي به دله سوري کړي. دا په هغه وخت کې هغه خبره کوي. الله دې وبخي چې اوس ما ورته دا یو څو نمونې ښولې وې چې دوی هم د امام بخاري سره مقابله کوي. څه دې خیال دی؟ لکه دغه عالم ما تاسو ته یاد کو، عالم خلک ورته عالم وایي ځکه موږ ترمذي کې وایي راغلي دي. وګوره الله اکبر، دا باس خلک د الله نه نه هېرېږي. هغه څه وایي هغه مولا وایي امام بخاري چې کوم حدیث راوړی دی چې عایشه رضی الله عنها سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاو شو هغه 9 کال وه، نو دا ټکی په اصل کې 19 دی، 19 خو غلطي تی شوې ده نو 10 تېر شوې ده نو 9 یې لیکلی دی. حدیث په اسانه یې ووایه لکه د سړی نه زړه ورپېدو نه بدن ورپېدو. ظالمه دا د امام بخاري دا قلم ستا د دې قلم په شان دی چې د هغه نه پکې 10 هېرېږي. یو سړي ته په لکاو حدیثونه یاد دي سره د سندونو هغه ستا په شان دی چې د هغه نه ګډوډ کېږي. بله دا دومره امامان په غلي ناست دي یو ته هم نه دی یاد. نو څه وایي د دې داسې مثال دی لکه ته وایي یو کتاب ولیکې تا نه پکې غلطي وشوه، بل کس راغی تا نه دغه کتاب ولیکي خو ما که غلطۍ سره یې ولیکو او بل داسې. زه تاسو ته دا وایم که چېرته دا شک دی او کمزوري مسلمان په زړه کې پرېوتو چې او دې ځای کې امام بخاري خطا شوی دی 10 ټکی ترې هېر شوی دی، د نورو حدیثونو باندې به د یقین پاتې شي. څومره خطرناکه خبره یې کړې ده، څومره دې ظالم خطرناکه خبره کړې ده. ته چې بیا کوم حدیث کولاوې ستا ذهن ته به دا خبره راځي چې کېدای شي امام بخاري قلم دلته خطا شوی، ځکه چې معمولي خبره خو یې نه ده کړې او سبحان الله سند موجود دی. نو دې سند سره به څه کوو؟ تا خو دا سند شاته ګزار کړه. سند د څه دپاره دا سند دې دپاره یي چې دا ګوره دا ټول کسان دا خبره کوي نو دا ټول خطا شوي دي. دا سند خو خلک دې دپاره بیانوي که زه اوس تا ته خبره کوم چې پرون دا کار شوی او پلاني دا خبره کړې او پلاني وایي چې ما د پلاني نه کړې نو پلاني وایي چې ما د پلاني، دا سلسله چې زه بیانوم او زه رښتینی یم او زه شرط پکې دی زه رښتینی یم، هغه بل رښتینی دی، هغه بل رښتینی، هغه بل رښتینی، دې ټولو نه غلطي کېږي. نو داسې په اسانه دا خبره وکړه وایي دا دی 19 10 تېر شوی دی 9 پاتې شوی لاندې هله خلکو وایي سبحان الله د امام بخاري کتاب یې راوپرځه. څه ظالمان دي دا چې لاندې جود ناست زه خو دې خلکو دې عقل ته حیران. دا هغه کتاب امام بخاري رحمه الله هغه کتاب چې زمونږ ماشومانان هم د هغه کتاب قدر پېژني، ورب الکعبه زمونږ ماشومانان هم د دې کتاب قدر پېژني، زمونږ زنانې هم پېژني. او دې سره د دې دومره پټکي او د دې دومره لوی پکول دته دا پته نه لګي چې امام بخاري رحمه الله څوک دی او کتاب یې څه دی، امت څنګه دا کتاب قبول کړی دی. خیر هم دې خبرې ته کوي ناسې دا خبره مې دې پوره کړې چې امام بخاري سره ښکر وهل څه دی آسان کار دی، ځان خرابول دي. نو د هغه سره به ته څه خبره کړي؟ بعضو خلکو د هغه د پای چې کوم علما دي هغوی داسې بعضو خبرو کې په هغه باندې ردونه کړي دي، علما وایي او ردونه یې کړي دي خو حق پکې د امام بخاري سره دی، د هغوی هغه ردونه کمزوري دي. او یو سړی چې هغه ته دا لقب ملاو شوی امیر المؤمنین فی الحدیث، په حدیثو کې امیر المؤمنین، دا معمولي سړی
یو سړي ته ویل کېږي جبل الحفظ د حدیثونو د یادولو غر د یو معمولي سړی ښه دا نومونه ولګوره ما ورته نه دي ورکړي دا ولم د دې امت د امامانو ورکړي دي یو سړي باره کې راځي لکه امام بخاري باره کې بعض محدثین څه وایي امام الدنیا فی الحدیث د دې دنیا امام په حدیثونو کې او زه خو ته رښتیا وایم چې د امام بخاري دا نوم واورم دا زړه مې داسې باغ باغ شي څه د ځوان زوی الله پیدا کړی او څه لوی خدمت یې الله اخیستی داسې کتاب چې د امت په اجماع ده چې د الله د کتاب نه مرسته کتاب ده د امت په اجماع ده او یو جاهل سره پاسه 1400 کاله بعد وایي دې کې دا دي دې کې دا دي دې کې دا دي استاد ووایي دا امت په غلطه وي ها امت په غلطه ها دا 1400 کاله خلک نه پوه دا امت په ګمراهۍ کې پروت اوس دته پته ولګېدې چې امام بخاري په کتاب کې دا دی او دا دی زه د الله په توفیق سره د دې مبارک منبر نه دا خبره کوم چې د چا په زړه کې د امام بخاري رحمه الله د احادیثو په باره کې څه شک او شبهه نو چې کوم ځای وي او څنګه یې وي زه ورسره کښېنم او خپله شبهه دې بیان کړي د الله په توفیق سره به وله جواب ورکړم خو هسې ډکوسلې نه چې صحیح علمي خبره کوي یو خو هسې څه دي ډکوسلې لکه اوس دا ډکوسله ده وایي کیدای شي د امام بخاري نه 10 ټکې هېر شوی اوس د دې زه څه باس وکړم په دې څه باس کېږي دا خو ډکوسله ده په دې به څه باس کېږي بعضو ځایونو کې بیا باس کار نه کوي بعضو ځایونو کې بیا هغه بیا د عام مؤمنان چې کوي هغوی کاري بیا اوس د الله بنده د امام بخاري د کتاب ته وګوره او ستا دې خبرو ته وګوره زړه په جړا شي ورب الکعبه چې حق باطل شي او باطل حق وګرځي او هغه انسان چې هغه په دې مخلوق کې بهترین او پاک انسان دی د ځمکې په دې مخ باندې د هغه په عزت کې خبرې شروع شي چې دا څنګه که دا واده کړي دا خو به شهوت والا و او دا څنګه او دا داسې نو غیر مسلمو خو دا کار کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا واده د عایشې رضی الله عنها دی خلکو ته څنګه پیش کړی دی چې دا یو مشر سړی دی سپینګیری بوډا واده کړی دی د یوې وړې جنۍ سره د یوې کشرې ماشومې سره صرف د شهوت پوره کولو دپاره والعیاذ بالله بلکې بعضو غیر مسلمو دا ویلی دي وی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صرف د دې دپاره چې د خپل ملګری پرې راضي کړي صرف د ملګری خوشحاله کړي نو دغه مشر سړي لی دا وړه ماشومه ورکړه لکه مسله به دې کې څه ده وی مسله دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته وګوره 53 کاله او د جنۍ د عمر ته وګوره امام بخاري روایت کې راغلي نه د امام بخاري دا ټکی چې کله دغه واوري که نه دا باز داسې پیسې اور ولګي اوس سړی که د چا سره داسې نالګي کوي او حسد کوي او داسې ډګر وایي راوایي سړی د خپل لیول څوک پیدا کړي که نه نو ته دومره لاړې شاته له دومره غټ سړي سره دې واچوله غیر مسلم خو دې خبرې ته په دې نظر ګوري والعیاذ بالله چې د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو داسې انسان چې شهوت پرست والعیاذ بالله هر چې منکرین حدیث دي نو هغوی د هغوی ته لار کولاو کړې ده هغوی هم دقه خبره کوي نو د دغې خبرې دپاره د صحیح حدیثونو نه انکار وکړو ولې ویل ته هغوی چې په موږ باندې دا رد کوي اوس یو غیر مسلم او په تا باندې رد کوي نو ته به د قرآن نه ایتونه وباسي لکه یو غیر مسلم راولګېدو ستا د الله په کتاب کې په یو آیت اعتراض وکړو کولی شي که نه شي کولی صحیح د اعتراض به یې کمزوری خو کوي که نه کوي ته به د آیت وباسي که څه به کوې جواب به یې کوې غیر مسلمو د پیغمبر ګستاخي وکړه چې د څنګه د
د دومره کم عمره ماشومې سره واده کړی دی او جنۍ سره ته د صحیح بخاري نه روایت وباسي امام بخاري په غلطه کې دا دومره محدثین چې څومره دا حدیثونه راوړي صرف امام بخاري خو نه یې راوړی زه به تاسو ته انشاءالله تفصیل بیان کړم دا نور هم راوړی په دې ټولو ګز راکاږي چې ټول خطا شوي دي نرشه د دې خبرې څه وکړه دفاع وکړه خو د دې چې په دې خبرو کې پروت دی نو د ده سره علم نشتی نو چې اعتراض پرې راغی نو ګډوډ شو نو چې ګډوډ شو نو د صحیح حدیثونو نه انکار وکړو پوه شوئ که نه نو انشاءالله په دې ننني نشست کې او په سباني کې مکمل په تفصیل سره زه تاسو په دې خبره پوه کوم یو چې دا حدیث سندن صحیح حدیث دی بیا د هغې نه بعد آیا دا کیدی شي چې دومره مشر سړی دی د دې عمر جنۍ سره واده وکړي دا موضوع به سبا راځي انشاءالله داسې دلایل او داسې خبرې ته پیش کړم چې دماغ پې د سړي روښانه شي الله به توفیق سره اول راځو دې حدیث له او یو حدیث نه دی دې باره کې ډېر صحیح حدیثونه راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها سره چې کله نکاح وکړه نو هغه د شپږو کالو نکاح یعنې عقد چې کله وتړلی شو نو د هغې عمر څومره شپږ کاله ښه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر به څومره وسلویخ بارک الله فیک وسلویخ یا تسلویخ بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره میلاو شو مدینه کې نو د هغې عمر هغه بیا 9 کاله یعنې منځ کې صبر څومره شوی دی 3 کاله دا ټولې خبرې ذهن کې واچوي ګوره دې به ضرورت راځي نکاح د هغې څومره عمر دی 6 کاله ورسره میلاو شو عمر یې څومره دی 9 کاله او سبحان الله په خپل عایشه رضی الله عنها وی دا قصه ما سره داسې شوې ده او یو جاهل د دې زمانې راپسې وي نه داسې نه وه لکه هغه په خپله وی داسې شوې ده لکه صحیح بخاري او صحیح مسلم کې حدیث دی یاد کوئ صحیح مسلم کې هم دی خو مسلم نه یادوي ولې نه یادوي ځکه چې تا له بنیاد نړۍ نو چې دا بنیاد ونړېږي نو چې هر څه دې په خپله نور ټول ونړېږي پوه شوئ که نه دا ګوره ډېر خطرناک خلک دي ګورئ ولې امام مسلم نه یادوي ځکه چې امام بخاري دله راوپرځوو نو امام مسلم خو پکې پخپله لاړ که نه چې هغه دومره غټ انسان دومره سخت کتاب هغه لیکلی دومره سخت شرطونه یې ښودي تاسو دا پته شتي په دنیا کې صرف امام بخاري دا شرط یې ښودی په خپل کتاب کې لکه دا نور محدثین چې دا حدیثونه راوړي د هغوی شرط څه دی چې دا راوي د چا نه چې اورېدلی چې د هغه په زمانه کې لکه مثال به در کوم خبره به واضح شي دا زما د خبرې ګرانې که اسانې څه وګوره حتی تر اوسه کوشش کوم چې تاسو ښه په اسانه پوه کړم یو کس دی د هغه نوم دی احمد بل کس دی د هغه نوم دی عبدالعزیز احمد وی ما د عبدالعزیز نه دا خبره اورېدلې ده نو محدثین وی چې احمد د عبدالعزیز نه اورېدلي دي دپاره شرط دا دی چې د احمد او عبدالعزیز به په یو زمانه کې څه به یو زمانه کې دا خبره خو واضحه ده چې زمانې یو نه نو دوی اورېدلې به څنګه دی وګورئ پوه شوئ که نه سوای د امام بخاري نه هغه څه وی د احمد به د عبدالعزیز سره میلاو شوی یقینا نو بیا یې منم ګینې نه یې منم دا دومره سخت شرط صرف دی ښودی ده دا نور څه وایي چې زمانې یو ده نو خبره څه ده بس صحیح ده زمانه خو یو ده که امام بخاري د خپل کتاب دپاره صحیح بخاري دپاره نور کتابونه نه دغه نور کتابونه شی دپاره نور شرطونه د دې دپاره د هغه دا شرط دی چې دا راوي به د هغه سره ملاقات کړی او بیا معلومه کړي چې ملاقات شوی دی او که نه د هغې نه بعد دا حدیث راوړی څومره سخت یې تېره کړې ده څومره سخت او ځکه هغه وایي ما د 6 لاکو حدیثونو د حدیثونه راویستي دي 6 لاکو حدیثونو نه چې تکرار سره والی تکرار سره لکه چې صحیح بخاري کې بعض حدیثونه څو ځله راغلي نو تقریبا 9000 حدیثونه دي او چې بې د تکرار نه یې کې نو څه کم 3000 واله دا هغه راویستي د څومره حدیثونه دي 6 لاکو حدیثونو
او وی هر یو روایت چې به ما لیکو نو اودس به مې وکړو 2 رکعته مونځ به مې وکړو بیا به مې حدیث ولیکو. دې ته سوچ وکړئ سره یعنې اصلي څومره لوی محنت کړی دی. نو په ده پورې ولې نښتې دي ځکه چې دی بنیاد دی چې دی دله ختم کو نو چې د امام بخاري باره کې ته شکي شوې هغه دومره سخت شرطونه چې بیانوي او ته شکي شوې الله دې نه کي نو د مسلم په باره کې خو شکي شوې. پوه شوې زما په دې خبره؟ امام ابو داود باره کې خو شکي شوې. امام ترمذي او نسائی او دارقطني او بیهقي دوی باره کې خو ته شکي شو که نه؟ ځکه چې دومره غټ سړي باره کې ته شکي شو. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی، غوږ ورته کښېږده. امام بخاري راوړی دی، د دې حدیث نمبر دی 3894. عائشه رضی الله عنها وایي، دا اوس د عائشې رضی الله عنها خبره ده، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره واده وکړو او زه د 6 کالو جنۍ وم. د څو؟ 6 کال. فقدمنا المدینه، بیا موږ لاړو مدینې ته. د دې نه واضح شو چې غوښتل یې کوم ځای کې د نکاح کوم ځای کې کړې ده؟ مکه کې. چې کله یې وغوښته بیا دوی لاړو هجرت یې وکړو مدینې ته. فنزلنا فی بني الحارث، نو د بنو حارث قبیلې چې کوم علاقه ده هلته موږ پړاو واچو، هلته موږ دمه وکړه. هلته یې په ما باندې تبه راغله. نو په ما پسې زما مور راغله ام رومان، او زه یې د بعضو جنکو سره ناسته وم چې هغه زما ملګري وي. وی هغې راته اواز وکړې ما چې ګوره څه چل دی چې زه ورغلم بس هغې تیاره کړه. د یو کور دروازې له وي زه بوتلم او چې ځان له یعنې ساه مې ګډ وډ و چې एकदم داسې راوستم او داسې چل شو. نو یې بیا یې څه اوبه راواغستې او زما په دې مخې لاس یې لوند کړو، زما په دې مخې راښکودو چې زما د زړه په ارام شي. بیا یې دغه کور ته ورننویستم. وی چې دې کور ته یې ورننویستم نو فاذا نسوة من الانصار فی البیت، انصارو زنانه په دغه کور کې را جمع شوي وي چې زه یې څنګه ولیدم وایي ما ته وایي چې علی الخیر والبرکه، په خیر سره راشي و مبارک دي شه، لکه موږ پښتانه چې وایو مبارک شه په خیر علي. نو هغه جنکو ته زه حواله کړم نو هغوی زه سنبال کړم. جنکو ته حواله کړه نو هغوی څه کړه؟ سنبال یې کړه. نو بیا د بلې ورځې د ضحا ټیم و د ساخ دا وخت، دغه ټیم کې بیا زه د زنانو بیا زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حواله کړم او هغه ته یې پرېښود. وأنا يومئذ، غوږ ورته کښېږدي، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. او په دغو کې زما عمر څو کاله؟ 9. ایه ووایي دا 19 دی. ولې وایي کېدی شي امام بخاري خطا شوی؟ ښه نو دا مخکې چې وأنا بنت 6 سنين هلته هم خطا شوی دی. وایي نکاح چې وشو زما څومره عمر و؟ 6 کاله. چې پیغمبر سره میلاو شو څومره عمر و؟ 9 کاله. دی وایي چې دې کې خطا شوی دی 9 کې، دا اصل کې وایي څو دی؟ 19 دی. نو دې 6 کې به څه وی؟ دلته هم خطا شوی، دا هم 16 دی. یاره دا باطل پرست نه څنګه وشو؟ بارک الله فیک. که چېرته دا هلی شي هلته بیا تاله بل جواب درکوي. لکه ماشاءالله اجاز صاحب ګوره چې سړی فطرت ته سړي برابرېږي او خبرې ته سوچ کوي او علم شوق لري. ګوره اوس دا دی وایي اجاز صاحب وایي که چېرته داسې شي دا روایت چې د 6 کالو یې غوښتلې ده نکاح ورسره شوې ده او د 19 کالو په عمر کې ورسره میلاو شو، نو په منځ کې څو کاله تیر شو؟ 14 کاله. نو دی وایي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ځکه چې مدینه کې خو هغه 10 کاله تیر کړي دي او بیا وفات شو. خو دلته هغوی ته بله وایي که نه، وی دا چې نکاح یې ورسره کړی و نو 14 کاله عمر و. د نکاح چې ورسره کړی و نو څومره عمر و؟ 14 په مدینه کې، عفوا په مکه کې. مدینه کې ورسره میلاو شو عمر یې 18 کاله. مشهور ګورې 18 یادوي
دا ما چې راته کوم مولانا صاحب یاد کړی دی د خپلو یارانو نوم نه دی خبر. ګینې د منکرین حدیثو مشهور خبره دا ده چې عمر یې څومره و؟ 18 کاله و. دا 19 پکې دې یار نوي راویسته ځکه چې هلته امام بخاري باندې اعتراض مقصد شک پیدا کول پکار و کنه. نو وایي دا د 19 کالو. صحیح شو، دې خبرو ټول له به راځو انشاءالله. ها امام مسلم یو روایت راوړی، دا اوس امام مسلم راوړی، دا هم د عایشه رضی الله عنها حدیث دی، غوږو ته کښېږدئ. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره واده وکړو، هغه د 7 کالو وه. د څو؟ د 7. وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته د دې لکه موږ چې ورته ډولۍ وایو، د دې ډولۍ ویوړې شوه او دا د 9 کالو. ولعبها معها، او ځان سره کوم چې د لوبو سامانونه هغه یې موړي. او دومره واضح روایت ته څه وایي؟ ومات عنها وهي بنت 18. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه وفات شو او د هغې 18 کاله عمر و. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. څه دغه پکې شته څه دوړه چې واده وشو څومره عمر و؟ 6 که 7. اوس دلته تا ته څوک ویلی یو ځای کې 7 یو ځای کې 6. په دې مه خفه کېږه. اکثر روایتو کې 6 راغلی دی، بعضو کې 7 راغلی. دا د عربو عادت دی. امام نووي رحمه الله هم ذکر، بلکې زمونږ هم دا عادت دی. لکه اوس ګوره 6 7 دا ووایو، هېڅ خبره نه ده. لکه اوس یو ماشوم دی د 6 کالو دی، د پاسې پې 2-3 میاشتې وړېدلي دي. نو څوک وایي دی د 6 کالو دی او څوک وایي د څو دی؟ د 7 دی. دا څه اختلاف نه دی، دا څه اختلاف نه. 6 7 دا ذکر کېږي معمولي فرق، او ځکه دا جرح څوک کولی هم نشي. خو مشهور روایت هغه د څو کالو دی؟ 6. نو د 6 کې ورسره نکاح وشوه، میلاو ورسره 9 کالو په عمر کې شو چې وفات شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې عمر څو؟ 18 کاله. ها امام ابن کثیر رحمه الله څه وایي؟ د امام ابن کثیر رحمه الله مشهور کتاب د البدایه والنهایه، ایک هغه تاریخ را نقل کړی، سیرت. د هغې په 3 جلد 101 صفحه کې هغه وایي، دا د امام ابن کثیر خبره ده. وایي تزوجها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې سره واده وکړو او هغه د 6 کالو جنۍ وه، ورسره میلاو شو او هغه د 9 کالو وه. دا خو واضح ده. نو تاسو وایئ چې امام ابن کثیر دا خبره ولې نقل کړې؟ امام ابن کثیر مخکې وایي مما لا خلاف فیه بین الناس، دا داسې خبر ده چې د چا پکې د سره اختلاف نشته. دا داسې خبره ده چې د سره پکې اختلاف نشته. نو دا اوس چې اختلاف پیدا کوي، د دوی د اختلاف له څه اعتبار شته؟ امام ابن کثیر وایي، امام ابن کثیر مشهور مفسر، تر دې چې عوام هم پیژني، دا نور مفسرین څوک دومره نه پیژني. خو د اصول الله ډېر شهرت ورکړی، لکه ابن کثیر، امام قرطبي، امام طبري، اصول الله ډېر شهرت ورکړی. خو ټولو کې مشهور دا دی امام ابن کثیر. دا امام ابن کثیر وایي دا داسې خبره ده چې د خلکو په منځ کې به دې کې څه اختلاف نشته. وایي دا داسې ثابته خبره ده د نور په شان. او بیا دا خبره یاده کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی، ان الله لا يجمع امتي على ضلاله، الله زما امت په ګمراهۍ نه راجمع کوي. یعنی دا نشي کېدی چې ټول امت دې په څه راجمع شي؟ په ګمراهۍ. کېدی شي؟ نشي کېدی. څوک وایي نشي کېدی؟ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول امت. امام ابن کثیر په دې باندې د امت اتفاق دی چې عایشه رضی الله عنها چې کله واده شوه نو 6 کاله عمر یې و چې پیغمبر ورسره میلاو شو 9 کاله عمر یې و. په دې باندې د امت اتفاق دی. آیا امت په ګمراهۍ باندې اتفاق کوي؟ او سبحان الله دا امام ابن کثیر سره لوی محدث او لوی غر دی. ده دا اعتراض ونه کړو په امام بخاري باندې چې دا روایت د څنګه راوړی دی، یا بل چا پې ونه کړو بل چا پې ونه کړو. اوس دوی اعتراضونه کوي.
راځو دې مسلې له دا مسله به د سبا بیانوم اکثرو ملګرو په زړونو کې به دا وي چې دا نو دې دومره کم عمر کې 9 کاله عمر د عایشې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر 53 کاله څنګه د دې څنګه به ته سوال جواب وکړو انشاءالله که ژوند یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د واده د عایشې سره رضی الله عنها د دې خبره واضحه شوه چې د عایشې عمر د واده په وخت کې 6 کاله د ملاقات په وخت کې 9 کاله او دا ګوره اجتهادي مسله نه ده اجتهادي ده داسې کیدای شي چې دوه علما کیني اجتهاد پکې وکړي او د عمر لږ کم او زیات کړي اجتهادي نه ده نو دې کې اجتهاد د څه شي کې دا خو تاریخي خبره را نقل شوې ده په صحیح سند سره بیان کړي هغه چا ده چې د چا سره را پېښه شوې ده ختمه شوه خبره څه اجتهاد پکې شته اوس که داسې د یو حکم مسله وی چې یعنې دا کار جایز دی ناجایز دی کیدای شي د علماو د اجتهاد په بعضو مسلو کې ګنجایش وی خو دلته خو د اجتهاد ګنجایش هم نشته که نه چې یو څو مولیان کینو دا خبره څه کړو بدله کړو د عایشې رضی الله عنها د عمر لږ راوچت کړو د 12 کالو ته یې ورسو یا د 15 ته یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راکوز کړو د 40 ته یې راولو کیدای شي نشي کیدای لکه زه داسې ته ووایم چې ما ته یو کس دا خبره کوله چې زما نیکه وفات شوی او د هغه 50 کاله عمر او بل راشي ما ته ووایي یاره که څه ګنجایش پکې وکړو د 50 نه 45 ته کوي دا خو تاریخي نقل دی ما تا ته تاریخي خبر را نقل کړه چې دا سړی چې مړ کېدو د څومره عمر و 50 کال ورسره سند هم دی یعنی ما اورېدلې ده د هغه د نوسي نه هغه نوسي اورېدلې ده د خپل پلار نه سند ثابت شو که نه اوس په دې کې څه کمې زیاتې کېږي نه کېږي دا خبرې زه ستاسو د پوه کولو دپاره کوم چې ستاسو له ذهن کې واضح شي او واضح دي په کومه خبره چې نه پوهېږي ما ته ویلی شي چې موږ په دې نه پوهېږو اوس ګوره د عایشې رضی الله عنها دا عمر دی یقیني په دې دلایل یو دلیل دا دی چې دا خبره د هغه چا ده چې د چا سره دا واقعه په خپله راپېښه شوې ده یوه دویمه دا روایت په هغه کتاب کې دی الله اکبر چې هغه د الله د کتاب نه بعد د ځمکې په دې مخروق کتاب دی نو بیا د هغې نه بعد د هغه کتاب روایت دی چې د الله د کتاب نه بعد او د امام بخاري رحمه الله د کتاب نه بعد د ځمکې په دې مخروق کتاب دی کتاب د امام مسلم خیال هم دی خبرو ته که نه نو بعض وی دې کې یو راوي دی او د هغه راوي د لاسه چې دی دا سند کمزوری کېږي کم راوي دی دې کې مشهور راوي چې دی هشام ابن عروه ابن الزبیر زما دې خبرو ته غوږ کېږدی ښه راوي دی هشام ابن عروه ابن الزبیر دا علم زده کول ګورې ګران کار نه دی خو چې سړی لږ محنت وکړي زده کولی شي دا هشام زوی د چا دی د عروه زوی د چا دی زبیر کوم یو دی زبیر بن العوام رضی الله عنه زبیر بن العوام باندې څوک واده ده اسما رضی الله عنها چې دا خور د چا ده د عایشې نو دا عروه خوری د چا شو د عایشې خوری دی که د عروه د زوی هشام دی نو لکه د عایشې رضی الله عنها د خوري زوی دی دماغ هم پکار کوي که نه ګرانه مسله ده اسانه ده هشام د عایشې څه دی رضی الله عنها د خوري زوی دی پلار عروه د هغې خوری دی زبیر دی وښی دی په زبیر باندې مشره خور واده دی چې د هغې نوم څه دی اسما اعتراض څه کوي دوی په دې باندې وایي دا هشام چې دی دا راوي دي شوی او په آخري عمر کې دی ګډوډ شوی دا ټول تفصیل به ته بیانو چې د دوی د زړه ارمان پوره شي دا کوم چې اعتراض کوي وایي هشام په آخري عمر کې ګډوډ شوی نو ځکه د ده روایات داسې مستند شکی دي وایي صحیح ده تاسو ته پته شته امام بخاري چې کوم سند راوړی دی هغه داسې دی هشام ابن عروه دا روایت بیانوي د خپل پلار نه د عروه ابن الزبیر نه
او عروه بیانی د عائشې نه. ځکه علما وی په دې روایتونو کې د عائشې رضی الله عنها چې کوم رانقل دي په دې کې مضبوط سند هغه دا دی. ولې دا چې د عائشې نه رانقل کړي دا څوک دی؟ خورۍ دی. نو خورۍ د ترور سره ناسته پاسته ډېرې پوه شوي بې که نه؟ خورۍ د ترور سره ناسته پاسته نو د هغه خورۍ نه د هغه زوی رانقل کوي. دا بلکل صحیح روایت دی. دوی وایي چې هشام چې دی په آخري وخت کې ګډوډ شوی او امام بخاري د هغه روایت راوړی. دې خبرې له زه راځم چې د هشام په آخري وخت کې څنګه او څنګه نه و خو دا یاده کوي. دا د زړه ارمان به ولم پوره کړو. دا صرف په دې یو لار خو موږ ته نه دی راغلی چې صرف دقر سند د هشام د عروه نه او عروه د عایشې نه. نه، موږ سره الحمدلله بله لار هم شته. بله لار څه ده؟ امام زهري د عروه نه عروه د عایشې نه. هشام ته لاړ که لا نه لاړ؟ وته قصه د دوی بیا هم نه ختمېږي ځکه چې هلته د پیغمبر د حدیثونو سره نه لګي. امام زهري بیانوي د عروه نه. عروه خورۍ د چا دی؟ د عایشې. عایشه رضی الله عنها دا خبره کوي او دا امام مسلم دا سند راوړی. بله بل به راته ووایو زه څه به یاد ساتي. امام اعمش مشهور محدث هغه بیانوي دا روایت د ابراهیم نه، هغه د اسود رحمه الله نه. اسود بیانوي د عایشې نه. اوس خو هغه عروه او د هغه زوی هغه ټول ترې لاړو. اعمش د ابراهیم نه، ابراهیم د اسود نه، اسود د عایشې نه. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سند پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره واده وکړو، زما 6 کاله عمر و، را سره میلاو شو، زما 9 کاله عمر و، رانه مړ شو او زما 13 کاله عمر. د روایت امام مسلم راوړی. بل یو لار به راته م وښایو زه دې ته طریق وایي، د حدیث طریق یې طرق یې ډېر دي. محمد بن عمرو رحمه الله وی ما هغه بیانوي د یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب نه، هغه د عایشې رضی الله عنها نه. دی بله لار واله. عایشه رضی الله عنها وی زه واده شوم، زما 6 کاله عمر و، پیغمبر سره میلاو شو، 9 کاله عمر مې ورانه مړ شو، 13 کاله عمر. دا روایت امام ابو داود راوړی. و دې طرقو سره به څه کوي؟ دا حدیث په دې باندې دا خصوصا په عراق کې د هشام دا روایت ډېر مشهور شوی په عراق کې. او ځکه د هغوی یو اعتراض دا دی دا صرف عراق والو ته معلوم دی، بل چاته ولې نه دی معلوم؟ که دا صحیح روایت بل چاته هم معلوم. دا علمي مسلې دي پرېږدي تاسو سره لږ قدر هم پیدا شي چې دا علما ګوره معمولي خلک نه وي. په سینو کې دا دومره خبرې ځان سره ساتل څه خیال دی؟ تاسو کله کله وړه غونته کې مسله راوالئ او ځمکه او اسمان یو کوي، دا به څه کېږي او دا به څنګه کېږي. او دې علماو دا خبرې سینو کې ځان سره ساتلې دي. نو الله دې زموږ د علماو حفاظت وکړي. وخت ختم شو او دومره خوندوره موضوع دی چې سړی چې نه دې بس کېدی. که جون وي انشاءالله والله وغوښتو نو سبا به خبره د دې ځینې شروع کوو چې تاسو ته یادوي چې دا حدیث مشهور په کوم ځای کې؟ په عراق کې. او د دوی د دې اعتراض جواب به ورکوو چې دا ولې صرف په عراق کې دی، بل چا ولې نه دی بیان کړی. د دې به هم جواب وکړو چې الحمدلله دا نور هم بیان کړی دی، خو تاسو ته پته نشته. هغه نور څوک دی هغه به سبا ذکر کوو. پوه شوي به دی که نه؟ الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې، او الله دې د مرګه پورې موږ له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو د دفاع کولو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب إن شاء الله دویم نشستی که بایی که خبر پوره شوه ډیره ښه، که پوره نشوه نو بیا به دریم نشستی. او دا اهمه موضوع ده، که دا اوږدم شي نو څه پروا نه کوي ځکه چې زموږ مقصد دقه دی. دقه ځینې شروع کېږي، موضوع سبا هم دقه ده. شروع به د دې ځینې کوو چې دا هشام نه دا روایت صرف عراقیانو ولې اخیستی دی. یعنی که هغوی وایي که دا صحیح روایت وی نو دا به نور علما د مدینې علماو به بیان کړی وی، د مکې
د دې ځینې به خبره شروع کوو مخکې او بیا به انشاءالله ټول او بیا به دې ته راځو چې څنګه زه صحیح شو سند بالکل صحیح دی خو څنګه پیغمبر د داسې جنۍ سره واده کوي چې د هغې 9 کاله عمر دی او هغه حکمتونه به هم سبا بیانېږي هغه حکمتونه چې ته ورته اشاره کوې دا حکمتونه به هم موږ بیانوو چې ولې هم دقه جواب دی که نه چې ولې پیغمبر د دې کم عمره جنۍ سره واده کوو په هغې کې څه حکمتونه او څه فایدې وي دا به انشاءالله سبا بیانوو الله دې به موږ پوه کړي